راشد خان په بیگ باش سیالۍ کې څه کړي؟ د ایډلټ سټرایکرز لوبډلې درېیمې بریا باندې د راشد خان غیسو او فلیپ سالټ د راشد خان په اړه سوی دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د یادونې ده دا چې راشد خان په نړیوال جام کې ښه ونه ځلید او په توپ اچونه کې وټکېده، نو ورسره یې جفت نورې لوبې هم زیانمنې شوې، خو اوس یو ځل بیا هغه فارم کې ښکاري او د اسټرالیا په بیگ باش لیګ کې ښه ځلیږي. هغه په 2 لوبو کې خورا ښه توپ اچونه وکړه. په 10مه لوبه کې د پیرټ سکارچس لوبډلې پر وړاندې 40 منډې ورکړې او 3 وکټ یې واخیستې. او د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 29مه نیټه د میلبورن رینکیډز لوبډلې خلاف یو ځل بیا 3 وکټ یې واخیستې او لوبې غوره لوبغاړی شو. هغه په 14 توپونو د 2 شپږیزو او 2 څلوریزو په مرسته 25 منډې وکړې او د توپ اچونې په برخه کې د میلبورن رینکیډز لوبډلې 3 وکټې چې 2 بولډ آوټ او یو یې رن آوټ ترلاسه کړ. راشد خان د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته. بیگ باش لیګ کې د راشد خان د اړوند لوبډلې ایډلټ سټرایکرز تر دوشنبې ورځې د ډسمبر تر 13مې نیټې پورې 4 لوبې کړې وې چې 3 ګټلې او یوه لوبه د باران له امله بې پایله شوې ده. ایډلټ لوبډله د نمرو په جدول کې تر دې دمه لومړی ده. راځئ چې ګورو د راشد خان په اړه د انګلیستاني توپوهونکی فلیپ سالټ څه وایي. فلیپ سالټ ویلي په رښتیا هم راشد خان په 3 لوبو کې زموږ بری یقیني کړ او ایډلټ لوبډلې ته یې 3 پرلپسې بریاو کې ستر رول ولوباوه. راشد خان په 14مه لوبه کې 4 رونو کې 23 منډې ورکړې وې او یوه وکټ یې اخیستی و. سربیره پر دې په 2 توپونو 6 ناسوسېدلې منډې هم کړې وې. فلیپ سالټ چې په ښی لاس توپوهنه کوي 2019 او 20 کلونو کې بیگ باش لیګ کې له ایډلټ سټرایکرز لوبډلې راشد خان سره یو ځای لوبیږي او په 15مه لوبه کې د سټرایکرز لوبډلې لپاره نیمه سریزه ووهله او لوبډلې د راشد خان د ښې الراونډرۍ په مرسته بری ته ورسوله. نو دوستانو تاسو هم د راشد خان په حق له یو ښکلې جمله لاندې په کمنټ کې را سره ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.